أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند او دیرشمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره شپږ دیرشمه فته کې موږ د تبوک څخه د بیرته راتګ په وخت کې د لارې واقعات بیانول، چې په هغه جمله کې درېیمه واقعه دا وه چې منافقانو پر عقبه یا هغه کوچني غره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه، او د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په واسطه وشړل شو، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وویل: یا حذیفه، تا دغه نفر وپیژنده چې څوک و؟ ما ویل: یا رسول الله، هغه مولونه وهلی و، مګر د آسانو د علامو څخه دا معلومېده چې د بني تمیم څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: هغه فلانی او فلانی او فلانی و. د ټولو نمونه یې ور یاد کړه، یو یې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ور وښول. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، د دوی و قبیلو ته نفر نور لېږه چې هر قبیله هغه خپل نفر ووجني او سر یې راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: یا چې خلق و نه وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری وجني، دغه بد نیت او بد حرکت سره یې هغه خلق پرېښول. نو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او پټ راز ساتونکی وو، او ټول منافقان و هغه ته ور معلوم وو. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته چې به جنازه و مسجد نبوي ته راوړسوه، او حذیفه رضی الله تعالی عنه به حاضر وو، خلق به ودته قتل. کبه حذیفه رضی الله تعالی عنه پر هغه مړي د جنازې المنز ادا کاوه، نور خلق به هم د جنازې المنز پر کاوه. او کبه حذیفه رضی الله تعالی عنه د هغه د المانځه څخه انکار وکي، خلق به پوسوه چې دغه سړی منافق دی، نو به هغه هم د جنازې المنز نه پر کاوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه او نور منافقینو نمونه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویلي او ورشوولي و، او دا یې هم ورته ویلي و چې دغه خلق و چاته مور شوه. نو ځکه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته کاتم السر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل کیږي. دغه حادثه، دغه د عقبه حادثه په قران مجید کې ذکر شوی ده. الله جل جلاله د سوره التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بما لم ينالوا، یعنی دوی د هغه شي قصد او اراده وکړه چې دوی نور ورسېده. دوی د عقبه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درا اچولو قصد کړی وو، مګر خپل مقصد ته نه ورسېده. دغه آیات شریف تر اخره دغه نفرو په باره کې نازل شوی دی. د تبوک د لارې څلورمه واقعه. بیا هم لشکر مخ پر مدینه منوره رهیدي، څو وداسې ځای ته ورسېده چې یو منزل لار و مدینه منورې ته پاته و.
دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مالک ابن دخشم رضی الله تعالی عنه او معن ابن عدی رضی الله تعالی عنه د دوو نورو نفرو سره و یو ډیر عجیب کار ته ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره داسې کار کوي. هغه دا چې دغه دوه نفر ولېږل چې د مدینه منورې د مساجدو څخه یو مسجد وسوځي او ونړوي. دا مسجد هغه مسجد ضرار وو چې منافقانو د بدو مقاصدو د پاره جوړ کړی وو او قسمو مخې درته بیان کړی ده. پنځمه واقعه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه آخري منزل ته راورسېدی او په دغه آخري منزل کې د مدینه منورې تر رسیدلو د مخه یو بل واقعه هم پیښ شوه. هغه دا چې د سهار د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو څخه غائب شو. د حاجت د ادا کولو د پاره لري منطقه ته تللی وو او وزندېدی. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دي چې لمانځه ته براسي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزندېدی. قریب د چلمر راوخیږي بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه راغلی. خلق نه پوهیږي چې څنګه وکي. اوس بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنز ادا کی او که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار وکي او که انتظار وکي شاید مره وخیږي او کله مره وختي د سهار د منځه وخت تیر سو. نو صحابه کرام پر دې متفق سو چې الله جل جلاله المنز پر خپل وخت فرض کړی دی او دا نه ده جائزه چې لمر راوخیږي او موږ المنز نوی کړی. نو یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه کې چې ودوی ته المنز ورکی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم په لمانځه شروع وکړه. اول رکعات المنز ادا کړ. پر دوهم رکعات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پسې اقتدا وکړه. کوم وخت چې خلق د لمانځه څخه فارغ شوه ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی او هغه تیر سوی رکعات المنز پوره کوي. خلق په بیره او تشویش کې شوه چې دا مو څنګه کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موجود وو، موږ ولی به له هغه المنز وکړي، ولی مو د هغه علیه الصلاۃ والسلام انتظار نکاوه. او دا څنګه کېدلای شي چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت وکړي. د مسلمانانو په زړه کې دغه څه تشویشونه پیدا شو او ودوی ته تکلیف ورکاوه. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ شو وی فرمایل: احسنتم واصبتم، شمو وکړه او حق ته ورسېدلاست. پر خپل وخت د لمانځه ادا کول تر انتظار ښه او بهتر دي. دا پر خپل وخت د لمانځه د ادا کولو درجه ده. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار هم ندی لازم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: آیا ما تر دغه د مخ نو درته ویلي چې تر هغه نه قامت کیږي تر څو یو ستاسي د خپل نبی امامت ونکي؟ تاسو په هیږي چې دغه څخه مقصد څه دی؟ چې د امت څخه دی یو نفر د خپل نبی امامت کوي. ورونو ډیره مهمه خبره ده. د دې کار څخه مقصد دا دی چې دغه دین پوراسو یا مخ پر پوره کېدو دی او دین چې پوراسي د رسول او نبی وظیفه پای ته رسیږي او د دنیا څخه رحلت کوي. نو خود په امت کې یو بل داسې څوک پکار دی چې د دعوت او جهاد مسؤلیت پر غاړه واخلي. لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې د لمانځه امامت و بل چاته پاتې کیږي، د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته باید د اسلام ټول مسؤلیتونه د یو چا پر غاړه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ یا امیر المؤمنین ویل کیږي. دین باید هیڅ وخت به سرپرست نه صفات. سبحان الله،
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه واقعه د هغې تر پیښېدو د مخه بیان کړې و. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت یې کړی دی. په یو روایت کې ویل کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضۍ په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کړی دی. مگر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د المانزه او امامت روایت واضح او صریح دی. او دا چې یو امتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کوي، د دې څخه مقصد او معنا دا ده چې د رسالت دوره پر ختمېدو ده. ستاسو څخه یو څوک باید دغه امانت پر غاړه واخلي او دغه امانت اوس و تاسو ته درسپارل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته دا هم و فرمایل، په مدینه منوره کې داسې خلق سته چې تاسو داسې تګ نه دی کړی او تر کومې شیلې تیر سوي یاست مگر هغه نفر ستاسو سره و او هغه لره هم د غونه اجر او ثواب دی لکه تاسو لره. صحابه کرام وویل یا رسول الله هغه خلق په مدینه منوره کې دي او راوتلی هم نه دي او ثوابونه زموږ د ثوابو پر اندازه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو هغه نفر خپل واقعي عذر بند کړی و. ورونو هغه انسان چې په حقيقي عذر معذور وي هغه لره پوره اجر او ثواب ورکول کیږي. د پر نیت معامله ورسره کیږي. د یو واقعي عذر په سبب د خیر د کار څخه پاتې کېده هیڅ اجر او ثواب نه کموي. او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیری دی. که یو انسان ته عذر پیښ شو هغه ته د خپل نیت ثواب پوره ورکول کیږي. علماء کرام وایي کله یو چا عادت وو چې په دوشنبه او پنځشنبه روزه نیول او بیا مسافر سو دغه ورځ روزه و نه نیول ودته هغه روزو ثواب ورکول کیږي. لکه نیولې چې وي یا مریض سو دغه روزه ځنی پاتس وي بیا هم دغه روزو ثواب ورکول کیږي. دغه قسم د نور او عبادتو ثواب ورکول کیږي. دا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ده. که یو انسان د خیر او شو کارو عادت درلودي او بیا په یو عذر ځنی پاتس و ودته کامل او پوره اجر ورکول کیږي لکه هغه کار چې پوره کړی وي. سبحان الله. تاسو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته متوجه یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لری څخه د مدینه منوره علامه ولیده نو یې و فرمایل دغه طابه ده او هغه احد دی. احد داسې غر دی چې موږ خوښ لري او موږ یې خوښ لرو. نو احد مشرفه غر دی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تکسر ډیر خوشاله سو. شذو او انجنو هلوکانو او کوچنیانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تکسر ډیر خوشالي کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر و مخه ته وروته او دا ترانه ویل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رجب په میاشت کې د تبوک غزا ته وتلی وو او د روزه په میاشت کې مدینه منوره ته راورسېدی. دغه سفر ټول 50 ورځې په بر کې ونیولې چې 60 ورځې په تبوک تیر کړې او نور موده په تګ او راتګ کې تیر شو. او دغه غزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی غزا ده. تر دغه ورسته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل غزا نه ده کړې. دغه غزا په دغه خپل خاصو شرایطو چې ګرمي و لري و غریبی او مفلسی و د دنیا د لوی قوت او طاقت سره جنگ وو. د الله جل جلاله د طرفه یو سخت او لوی امتحان وو چې په هغه کې مؤمنان د نور څخه جلا او کامیاب شو
او دا د الله جل جلاله قانون دی چې په دغه امتحانو سره صادق د کاذب څخه جلا کوي، واقعي مؤمن د منافق څخه جلا کوي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 109 نمبر آیات کې فرمایي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني الله جل جلاله داس ندی چې مؤمنان پر دغه نامعلومه حال چې اوس تاسو پر هغه باندې یاست پریږدي، تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نکړي او په خپل خلقو ته صادق او کاذب ور معلوم نسی. ورونو، لکه څنګه چې په دنیا کې د کفارو د پاره آرام او هوسا ژوند د دې دلیل دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې خوش او مقبول دي، همدارنګه و مخلصو مسلمانانو ته د آفتو او مصیبتو راتله لکه د احد په غزا او نورو کې د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې مغضوب او مقهور دي، بلکې اصلي خبره ده چې الله جل جلاله مسلمانان بل امتحان نه پریږدي، ځکه انسانان به امتحان پاتې سي. په دغه صورت کې به ډیرو کفارو د نفاق پر قسم د اسلام کلمه ویلای او د مسلمانانو سره به ګډ ژوند کولای چې د دوی د دغه ظاهري حالات په لیدلو سره چا و دوی ته منافق نسوي ویلای. نو ځکه دا لازمه ده چې الله جل جلاله داسې حالات او واقعات پیش کړي چې د هغو په واسطه سره پاک او نافاک امه او پاخه سره جلاسي، صادق مؤمنان او منافقان سره وپیژندل سي. و دغه غراته هم هر هغه څوک چې صادق مؤمن ووتی او دغه غزا څخه پاتې کېده د نفاق علامه و. نو ځکه هر څوک چې بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وريات کړسو چې فلانه پاتې سوی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل پرېږدي که خیر پکښې وو در پسرا بسي او کبیله دغه څخه بل شی وو الله ځینې بیغمه کړلاست. دغه غزا څخه بل څوک نسو پاته، یا خو یې واقعي عذر درلودي، یا هغه کسان و چې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته درواغ ویل چې منافقان و او دغه د درواغو په عذویه ځانونه پاته کړه، یا هغه کسان و چې هیڅ اجازه و نه غوښته او پاته سو. مګر هو هلته څون پر صادق مسلمانان هم و چې بل عذر پاته سوی و، او دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله مبتلا او بیا یې د دوی توبه قبول کړه، چې تفصیل به په ورسته کې درته راسي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، اول و مسجد ته ولاړی، هلته 2 رکعات المنځ ادا کړي. اوس نو هغه خلق چې پاتې سوی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورځي او خپل عذرونه وایي، خو هلته په مسجد کې و نفر خپل ځانونه د مسجد په پایو یا عمودو پورې تړلي و او ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پاتې سوي یو، موږ به هیڅوک نه خلاوي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مو په خپل لاس نکي خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفعل زبه تر هغونه کم خلاص چې الله جل جلاله د دوی توبه قبول نکي. څنګه چې د دوی توبه په صدق او اخلاص سره و، الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړه او عفو یې ورته وکړه. او دغه اوونه پرو په بارکه چې اول بابا او د ملګری و آیاتونه نازل سو. الله جل جلاله د سوره التوبه په 102 نمبر آیات کې فرمایي: واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. یعنی ځینې نور خلق دي چې پر خپل ګناهونو اقرار او اعتراف کړی دي، دوی نیک عمل د بد عمل سره ګډ کړی دي. نیک عمل یې توبه او پښانی ده او بد عمل یې د جهاد څخه پاتې کېدی. نو دوی بد هم وکړه او بیا یې ښه هم وکړه.
قریب ده چې الله جل جلاله به د دوی توبه قبول کړي. بشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. علما کرام کوم وخت چې الله جل جلاله د یو شی په باره کې د عسى لفظ وفرمایي یعنی واجب سو، نو په قران کریم کې د عسى د کلمې ترجمه څه شوه؟ واجب او لازم سو. که څه هم اصلا په عربي کې د عسى ترجمه یعنی قریبه ده، خو علما وایي د الله جل جلاله د طرفه د عسى د لفظ استعمال د وجوب او لزوم په معنا سره دی. نو په دغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله فرمایي عسى الله ان يتوب عليهم، یعنی پر الله جل جلاله لازم ده چې د دوی توبه قبول کړي. نو الله جل جلاله و دوی ته عفو وکړه. بیا نو دغه اونه پر خپل ټول مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله هغه چې موږ یې پاته کړو هغه دغه زموږ مالونه و، په دغه خپل مالو مشغوله وو. نو زموږ د توبې څخه یو هم دادی چې موږ تر دغه خپل ټول مال تیریو نه غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه نه يم امر کړی سوی چې ستاسو مالونه واخلم، ما ته فقط ستاسو د الکېدو امر وکړسو. او دوی زاری کوي وایي یا رسول الله دا مالونه زموږ د فتنې سبب وګرځیده، راڅخه قبول یې کړه. نور هم زاری کوي سو د الله جل جلاله دا قول نازل سو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. یعنی د دوی د مالو څخه صدقه واخله چې دوی د ګناهو څخه پاکه او د هغه په سبب یې با برکت کې، او دوی ته د خیر دعا وکړه. بشکه چې ستا دعا د دوی د پاره سکون او اطمینان دی، او الله جل جلاله پورا اوریدونکی او پورا عالم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د مالو څخه یو څه مال واخیستی او ویل دا امر نه دی راته سوی چې ټول مال مو واخلم، ځکه الله جل جلاله فرمایي خذ من اموالهم، یعنی د دوی د مالو یو جز واخله نه ټوله. نو یو حصہ ځنی واخله او نور یې ورات کړه. دا هغه د دوی د توبې قبلېده. اوس نو منافقان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راضي او د پاتې کېدو په سبب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم قسم عذرونه وایي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دوی عذرونه قبلوي. که څه هم عذرونه یې غیر معقول او جوړ شوي بهانې دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قبلوي. دغه د دوی ظاهري خبري او قسمونه یې قبول کړ، د دوی د پاره د مغفرت دعا وکړه، او د دوی باطنی حال و الله جل جلاله ته پریښاوه. اوس نو دغه ټوله پاتې سوي نفر څو نفر و؟ د انصارو څخه هغه پاتې سوي منافقان 2 نفر و، او هغه چې د اعراب څخه پاتې و او عذرونه ویل چې د بني غفار او نور قبیلو څخه و، هغه هم 2 نفر و. مگر عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق او د قوم څخه د ډله ډیر نفر و چې پاتې سوي و. د پاتې سوو خلقو په جمله کې 3 نفر نور هم و چې یو یې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او 2 نور اصحاب کرام و چې د اصحاب بدر څخه و. د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه عجبه قصه ده. د پاتې کېدو قصه په بخاری شریف او نورو د احادیثو په کتابو کې روایت شوی ده. راسي چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه قصه په خپل ورته پریږدو چې راته بیان یې کی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه خپل قصه په یو ډیر اوږده حدیث کې روایتوي چې امام بخاری او امام مسلم دواړو روایت کړي ده، چې په هغه حدیث شریف کې د کعب رضی الله تعالی عنه دا قول راغلی دی چې وایي په دغه وخت کې چې زه دغه غزا څخه پاتې کېدم، هیڅ وخت می اقتصادي حالت تر دغه وخت ښه نه و. سهار چې به د کور څخه راووتم، د ځان سره به می ویل چې زه هم باید خپل ځان ضرورت پوره کړم،
چې د مسلمانانو سره ووزم، خو کوم وخت چې به کور ته راغلم هیڅ به مې نه وکړي. د ځان سره به وویل زه قدرت لرم، پروا نه لري، زه خپل ضرورت ډیر ژر برابرولای سم. په دغه خبرو ورځې را باندې تیرېدې څو چې خلک پرشتیا سره د وټولو د پاره تیار سو او ما د ځان د پاره هیڅ نه برابر کړي. څو خلک د تبوک پر طرف رهیسه، ما د ځان سره دا قصد وکړي چې زه به هم پسې رهیسم او ځان به پسې ورسوم. وایي کشکې مې دغه کار کړی، خدا مې هم ونه کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر ولاړی. زه په مدینه منوره کې پاتم. تر دې وروسته چې به هر وخت د کور څخه د باندې راووتم ډیر بغمجن شوم، ځکه ما به له هغه کسانو بل څوک نه لیده چې یا په منافقت کې ډوب و یا یو معذور سړی چې الله جل جلاله به معاف کړی و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رجوع یا بیرته راتلو خبر را ورسېدی، دلته نو هم او غم را باندې را وګرځیده. د ځان رب می درواغ جوړول او ویل به می چې سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قهر څخه په چش سره ځان خلاصوم او د خپل کورنۍ د هر غړي سره به می په دې باره کې مشورې کولې چې څه ورته وایم. کوم وخت چې می واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ورسېدی، هغه باطل او درواغ خبرې ټول را څخه ولاړې او دا می قصد وی چې رښتیا به ورته وایم. بل رښتیا څخه می بل شي نه خلاصوي. هو په درواغ ویلو سره په ظاهر څوک خلاصيږي، خو د نن په ځل کې به ظاهر وي. وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورغلم او سلام می ورته وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را توکتل او د قهر تبسم یې را توکي. بیا یې ویل راسه. زه هم ورغلم او د علیه الصلاۃ والسلام ومخته ورته کښینستم. ویل چې شپاته کړې، آیا تا د سفر د پاره بدن نور رانیولې؟ ما ویل هو رانیولې مې. په والله کبیله تاسو د اهل دنیا د هر چا په حور کې کښینستلې وای، تا به لیدلې وای چې زه د هغه د قهر څخه په یو عذر سره ځان خلاصوم. ځکه الله جل جلاله داسې جبر کړی ده چې دلایل په وایم. مګر په والله زه په دې پوهېږم کنه نورات زه درواغ درته وایم، ته به زما څخه په هغه درواغ راضي سې. مګر قریب ده چې الله به دې پر ما په قهر او کوم رښتیا درته ویل، هو ته به مې په هغه کې ملامت کې. مګر په دغه رښتیا کې مې د الله جل جلاله څخه دا امید دی چې عفو به راته وکي او یا عفو به راته وکي. په والله ما هیڅ عذر نه درلودي او ما هیڅ وخت دونه مال نه درلودي لکه په تغه ورځ چې تاسو خپاته سوم. یعنی پاته کېدمې د غریبۍ یا بل عذر په سبب نه و. والله هیڅ عذر مې نه درلودي، فقط اهمال، بے پروايي او ضعیف همت وو چې زه پاته کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه سړي رښتیا وویل. په دې کې اشاره و چې هغه نور نفرو چې عذرونه ویل درواغ یې ویل، مګر دغه سړي رښتیا وویل او ویل ولارسه تر څو چې الله جل جلاله ستا په باره کې حکم کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په باره کې حکم ونکړي، نه عفو ورته وکړه، نه کوم عقاب او عذاب د د لپاره مقرره کړي. ویل صبر وکړه چې ستا په باره کې الله جل جلاله حکم وکړي. نو دغه درو نفرو په باره کې چې کعب ابن مالک، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع و چې حق او رښتیا یې وویل، د سوره التوبه 106 نمبر آیات نازل سو. الله جل جلاله فرمایي واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. یعنی دغه کسانو څخه چې د تبوک د غزا څخه پاتې سوي دي نور درې نفر دي چې نمونه یې د مخه ذکر سو چې د الله جل جلاله د حکم د پاره پرېښول سوي دي، یا به الله جل جلاله دوی ته عذاب ورکړي یا به توبه قبول کړي. د دوی په باره کې حکم
ورسته ته معتل سو. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي ما هغه خپل حقیقت ووایه نو حساس وم، پر خپل قصور او کوتاهی می اعتراف وکي، خو زما قوم او کورنۍ را تراغله او ویل ای سړی ټول خلق یو عذر ووایه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغو د پاره د مغفرت غوښتنه وکړه. تا هیڅ داسې یو شی نه کوي پیدا چې هغه د ځان د پاره عذر او بهانه وګرځوي. یو عذر پیدا ک او لاړ څه هغه ورته وایه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا د پاره د بخښنې طلب وکي، الله جل جلاله عفو درته کوي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي دا خبرې دون راته وکړه چې دا اراده مې وکړه چې بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم او یو عذر ورته وایم. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ولقد اوتیت جدلا، یعنی زما سره داسې ژبه و چې دلایل مې په ویلای سوای، خلقو ته مې قناعت ورکولای سوای، په هر ځای کې مې ځان په خلاصولای سوای. نو د دوستانو ډیر ویل په دې قانع کړم چې بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم او ژبه واړوم. خو بیا مې پوښتنه وکړه چې بیل ما څخه بل چا هم دغه خبره کړې ده، یعنی چې ویلې وي چې عذر مون نه درلودي فقط کاهلی پاتې کړو. ویل هو. ما ویل هغه څوک و؟ ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي داسې دوه صالح نفر یې را یاد کړ چې د اهل بدر څخه و، د بدر غزا ته حاضر شوی و او اوس د تبوک څخه پاتې شوی دي. نو ما د ځان سره وویل چې ما ته هم هغه را پیښیږي کوم چې و دوی ته ور پیښیږي. هغه دوه د اهل بدر څخه دي، زه هم د هغو سره یم. نو د هغه خپل رښتیا خبرې څخه نه واوښتم. پس له څه وخته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و ټول اهل مدینه ته امر وسو چې دغه درو نفر سره خبرې کول منع دي، هیڅوک به خبرې نور سره کوي. وای خلقو خبرې را سره بند کړي، حتی سلام ورواچوم جواب نه راکوي. کعب رضی الله تعالی عنہ وای مزکه هم راته بدل سو، هغه مزکه نه و چې ما ته معلومه و. وای هغه دوه نفر از ما ملګری په خپل کورو کې کښینسته، شپه او ورځ په ژړا تیرول، مګر ما صبر کړی وو. بازار ته ځم، مسجد ته ځم، خو هیڅوک خبرې نه را سره کوي. ورونو دا امتحان دی، د هغه انسان به څه حال وي چې په ټوله ښار کې څوک خبرې نور سره کوي، نه خپل نه پردی. وای بیا مې هم صبر کاوه. وای مسجد ته به ولاړم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پس لمانځه د خپل اصحاب سره ناست وو. ما به سلام ورته وایه، خو هیڅ از ما د سلام جواب نه راکاوه. ما به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل چې آیا از ما د سلام جواب د شونډانو په شورولو سره راکوي که یا. بیا به مې نږدې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفل منځ کاوه او په لمانځه کې به مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سترګو تر کنجانو کتل چې ما ته ګوري که یا. خو کوم وخت چې به زه په لمانځه مشغوله وم راته کتل به چې بیا به مې د دغه خواته وکتل، مخ به راڅخه واړاوه. 40 ورځې پر دغه حال پاتې شوم. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي یو ورځ د مدینه منورې په بازار کې رهیوم چې د شام د تاجرانو څخه یو سړی چې د شام څخه یې ارتزاقي مواد راوړي و او د مدینه منورې په بازار کې یې خرڅول او د خلکو څخه پوښتنه کوي چې کعب ابن مالک به څوک راوشي. خلق زما و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. نو دغه تاجر راغلی او ماته د غسان د پاچا د طرفه یو لیک راکړي او ول د غسان د پاچا د طرفه ستاده پاره لیک دی. لیک چې مخلاص کی پس د سلام او احترام یې لیکلی و. مشت خبر را ورسېدی چې ستا ملګری ستا سره جفا وکړه، الله جل جلاله نه تخوار کړی او نه ته ضائع کړی، مشتراسه چې عزت او احترام دی وکړو. ورونو دا لیک امتحان په امتحان کې وو. په مدینه منوره کې ټول خلقو مقاطعه ور سره کړې ده، څوک خبرې نور سره کوي
او هلته بیا یو بل شار دی د هغه پاچای دعوتوي وای مشتراسه عزت په دی وکړو. کعب رضی الله تعالی عنہ وای چې دغه لیک می ووایه د ځان سره می وویل چې دا هم د الله جل جلاله د طرفه امتحان دی، نو د دې لپاره چې په زړه کې می شی راو نه ګرځي او دغه لیک سره می تعلق پیدا نشي، لیک می په تناره کې واچاوه او ومې سوځي. زه پر هغه خپل حال پاتې یم. کوم وخت چې پر دغه حال 40 ورځې تیر شوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه قاصد راغلی. ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې د خپل شذ څخه جلاسه. ما ویل طلاق یکم، یعنی امر یې کړی دی چې طلاق یکم. ورونو دغه مسلمانان و او دغه اطاعت وو، قصد او اراده یې کړې ده چې په هر کار امر سي هغه عملي کوي. خپل ځان یې و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم کړی دی. قاصد ویل یا طلاق وایم بلکې ځنی جلاسه یوازې ژوند کوه. او هغه زما و دوه ملګرو ته هم دغه سي امرونه ورلېږلي و. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي نو مې خپل شذ ته وویل چې د خپل پلار کړه ولاړسه هلته اوسېږه تر څو چې الله جل جلاله په دې موضوع کې فیصله کوي. شذ مې هم ولاړه، خو د شذ کورنۍ او دوستان یې راغله. ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربيع خپل شذ په خپل کورو کې ورسره پریښولې، فقط دوی ځنی جلاس و او تا د کور وېسته. کعب رضی الله تعالی عنہ ویل یا هغه دوه په عمر ډیر دي مګر زه ځوانم، بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه وایي؟ زما شذ باید د خپل پلار په کور کې و اوسېږي. کعب رضی الله تعالی عنہ یوازې په کور کې پاتې شو. په تیرو 40 ورځو کې فقط دغه یو شذ و چې د سره خبرې کولې، ځکه په کور کې ورسره و او اوس هغه هم لاړ، نو په کور او د باندې کې یوازې شو. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي وداسې حال ته ورسېدم چې ټوله دنیا را باندې تنګ شوه، په خپل ځان کې نه ځایېږم. 50 ورځې کېږي چې نه څوک خبره راته کوي او نه می چاته خبره کړې ده، حتی د سلام جواب هم څوک نه راکوي. ورونو دغه حال ډیر سخت او مشکل دی. په 50 ورځو کې دی هیڅ خبره نه وي در سره کړې. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي پس له 50 ورځو ما په خپل کور کې د سهار منځ وکي او په داسې حال کې وم چې هغه حال می الله جل جلاله په قران مجید کې بیان کړی دی او فرمایي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، یعنی تر داسې اندازې چې مځکه د خپل پراخوالي سره سره پر دوی تنګ شوه او د ډیره غم څخه د دوی زړونه پر دوی تنګ شوه. نو وایي کوم وخت چې مې د سهار منځ ادا کړ زه د خپل کور پر بام په دغه دردون کې حالت کې ناست وم چې د یو نارکون کې आवाज مې واورېدی چې وجبل سلعه ختلی وو او په لوړ आवाज یې ناری کړ زیری می در باندې یا کعب ابن مالک. وایي زه د ستی پر سجده پریوتم، پوسوم چې خوشالي راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سهار تر منځه وروسته زموږ د توبې د قبلېدو اعلان کړی وو. کمی قتل چې دوه نفر را رهیدي، یو پر آس پورو او بل پر پښو را رهیو. اصلا زموږ د توبې د قبلېدو آیاتونه نازل شوي وو، نو دغه دوه نفر را رهیو چې زیری را باندې وکي او هر یو غواړي چې تر هغه بل را د مخه سي چې اول زیری را باندې وکي. هغه چې پر پښو را رهیو پوسو چې سپور تر ما د مخه ورسیږي، نو ویل وړي ته وختي او په ناروي شروع وکړه چې आवाज یې تر هغه سپاره د مخه را ورسیږي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ما هم ودغه زیری کون کیته چې आवाज مې اوریدلی وو زیری ورکي او په والله ما بل هیڅ شی نه درلودي بل هغه اغوستو کالو. هغه کالی چې ما اغوستي و هغه مې په زیری کې ورکړه او بیا ما د خپل اقرباو څخه په استعاره کالی واخسته او وامه غوستل. استعاره دغه ده چې ته اوس دغه ستا شی راکه
چې ما خپل کار په اجرا کې بیرته به درکم. نو کالی پر دغه قسم د نور څخه واخسته او خپل کالی په زیر کې ورکړه او بیا د مسجد نبوي و طرف ته رهیسوم. د مسجد په لار کې په ډلو ډلو خلق را باندې راټولیږي او مبارکي راته وایي چې دغه د خلقو ډیروالي او د خلقو مبارکي زه د مسجد څخه وزندولم. هر یو دغه راته وایي یا کعب ابن مالک د توبې د قبلېدو دې مبارک سه، مبارک علیک توبه الله. څو وایي مسجد ته ورسېدم او د خلقو د ډیروالي څخه مسجد ته نسوای ننوتلی. خیر و مسجد ته ور داخل سوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د مشرانو سره ناست وو. طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه پس غستاره وغورځېدی، څو تر ما پورې راغلی، مصافحه یې را سره وکړه او مبارکي راته وویل. په والله د مهاجرینو څخه بیل د څخه بل څوک نسو راولاړ او زبد طلحه رضی الله تعالی عنه دغه ورځ هیر نکم. کعب رضی الله تعالی عنه وایي زور تیر سوم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې د خوشحالۍ د مخ څخه شغلې ولاړېدې راته وویل ابشر یا کعب ابن مالک ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. یعنی د هغه شی او مبارک ورځ زیری درکوم چې ستا په ژوند کې پر تا راغلی ده، د کومې ورځې څخه چې ستا مور ته زیږولې، یعنی ستا د پاره دا داسې نیکمرغه او مبارکه ورځ ده چې ستا په ټول عمر کې تر دغه ښه ورځ نه ده در باندې راغلی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا رسول الله دغه د توبې قبلېدل مې ستا د طرفه څخه دي که د الله جل جلاله د طرفه څخه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا زما د طرفه څخه نه دي بلکې د الله جل جلاله د طرفه څخه دي. نو وایي ما ورته وویل یا رسول الله زما د توبې څخه یو هم دادی چې زه خپل ټول مال د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره صدقه پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خپل ځینې مال دی د ځان د پاره وګرځوه، دا ستا د پاره خیر دی. او بیا ما وویل یا رسول الله زه خپل رښتیا ویلو خلاص کړم او زما د توبې څخه یو هم دادی تر څو چې ژوندی یم بل رښتیا څخه به بل خبره ونه کم. ورونو اوس نو دغه ټول حالات، دغه خوابدي، دغه مقاطعه د چی په سبب و؟ دا د جهاد څخه د پاتې کېدو په سبب و او دا ټول د دې لپاره و چې په اسلام کې د جهاد درجه او مقام را معلوم سي. د جهاد پرېښول یا د جهاد څخه پاتې کېده کوچنی او اسانه مسأله نه ده. دغه قصې څخه موږ ته د جهاد د وجوب او فرضیت اندازه را معلومیږي. جهاد د اسلام او مسلمانانو د سرلوړي او عزت د پاره د اسلام حتمی او ضروري جز دی. به جهاد اسلام ته اسلام نه ویل کیږي. د مسلمانانو ژوند بیل جهاد د ذلت ژوند وي او مشتنن ورځ دغه تجربه حاصله ده. نو الله جل جلاله د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او د هغه دوه ملګرو توبه قبول کړه او دغه توبه الله جل جلاله د سوره التوبه په 113 نمبر آیات کې ذکر کړی ده چې رب عز وجل فرمایي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او خصوصا پر هغه دروتنو چې د توبې د قبلېدو څخه پاتې شوی و، یعنی د توبې قبلېدې زندېدلې و تر هغه وخت چې مځکه پر دوی تنګ سوه سره د پراخوالي د دغه مځکې او پر دوی د دوی زړونه د ډېره غمه څخه تنګ سوه او د دوی یقین سو چې د الله جل جلاله د قهر څخه بل د ساتنې او پناه ځای نشته مګر هم د الله ته پناه ورړو
او بیا الله جل جلاله پر دوی رجوع وکړه چې د توبې توفیق ورکړي د پاره د دې چې دوی توبه وکړي. بهشکه چې الله جل جلاله شتوبه قبلونکی دی او د ډېر رحم خاوند دی. دا د هغه درونه پر قصه و چې د جهاد څخه پاتې شوی و او الله جل جلاله یې پس له دغه امتحان څخه توبه قبول کړه. ورونو د تبوک غزا د مسلمانانو د سلطې پر پراخوالي او تقویت پر جزیره العرب ډیر لوی اثر او تاثیر واچاوه. خلق تداور معلومه سو چې بیل اسلام بل هیڅ قوت په جزیره العرب کې ژوند نسی کولای. هغه ځینې پاته مشرکان او منافقان چې د مسلمانانو د ظهیرولو خوژولو او د شکست لپاره په موقع پسې ګرځیده د هغو امیدونه او غوښتنې هم باطلې او تر خاورو لاندې شوې. ځکه دوی خپل لوی امیدونه په روم او رومیانو پورې تړلي وو او اوس چې روم په خپل د مسلمانانو د مقابلې څخه بیریږي نو طبعا هغه پاته مشرکان او منافقان او حقیقت ته تسلیم شو او بل تسلیمېدو یې بل چاره هم نه درلوده. نو ځکه اوس هغه وخت را ورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونه کړي بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه لطفا فتا واړه